ملګرو لکه څنګه چې تاسو وینئ 2019 کال ختم شو او 2020 کال شروع شو. په 19 کال کې هر څوک ښې خاطرې او بدې خاطرې درلودې. ملګرو راځي چې د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب د 2019 کال ټول هغه رازونه او حقیقتونه ویلي څه دي. که تاسو هم کومه ښه خاطره او بده خاطره لرئ نو موږ سره یې په لنډو کې شریکه کړئ ترڅو زموږ ملګري ترې ګټه پورته کړي او تجربه ترې واخلي. قدرمنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر حمدالله محب په خپل ټویټر پاڼه کې په 2019 عیسوي کال کې د افغانستان د وضعیت په اړه لیکلي دي چې تیر کال د افغانستان لپاره له ستونزو، خنډونو او پرمختګونو ډک کال و. ډاکټر محب لیکي چې د دغه کال په بهیر کې د سولې د راوستلو لپاره د افغان حکومت هڅې بېسارې او الهام بخښونکې وې. تیر کال افغان حکومت له طالب پلاوي سره د سولې د مذاکراتو یوه اوږده لړۍ لرله چې په دې مورد کې ګڼ موضوعات وشنول شول او په ډیرو هغو مسایلو چې د سولې اړوند وو خبرې او بحثونه وشول. ډاکټر محب لیکي چې سوله لا هم د افغان حکومت لپاره مهمه ده او د راوستلو لپاره به یې هڅې نورې هم چټک شي. دی لیکي چې افغانان د روانې جګړې د غدرولو غوښتونکی دی او سوله ورته یو حیاتي ارزښت لري. ډاکټر محب زیاتوي چې د سولې ترڅنګ د عام ولس د ځان او مال خوندیتوب او د جمهوریت د بقا ساتل هم د افغان حکومت د اساسي موخو څخه دی چې په هر حال به د دغو ارزښتونو ننګه او دفاع وکړي. ډاکټر محب تیر کال په امنیتي ادارو کې راغلي اصلاحاتو ته اشاره کوي او وایي چې د پخوا په پرتله امنیتي ادارو کې زیات اصلاحات راغلي چې له دغه بدلونو سره یاد ادارې نورې هم پیاوړې شوې دي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو د سره حتما لایک کړئ. مننه له توجه نه مو.